Bismillahirrahmanirrahim. Dorian Computer and Online Technical YouTube channel ته درته هغه سوال خو چې روغ او جوړ وي ملګرو نن غواړم تاسو ته وښیم چې د MS Word پروګرام لیاوټ څه شی دی. نو راځو ملګرو د MS Word پروګرام لیاوټ ته. د MS Word پروګرام لیاوټ چې دی زیات دی خو دلته ما یو څه تاسو ته ښودلی دی. ملګرو لومړی برخه زموږ چې دا بلانک شیټ دی. غواړم تاسو ته وښیم چې بلانک شیټ څه ته وایي. په MS Word پروګرام کې بلانک شیټ چې دا زموږ دغه صفحې ته وایي، دغې برخې ته چې دا بلانک شیټ وایي. په MS Word پروګرام کې لومړی برخه زموږ چې دا په لیاوټ کې بلانک شیټ ته بلانک شیټ دې برخې ته وایي، د کومه تاسو ته ما نښاني کړه. او دویمه برخه چې دا ټایټل بار ده، ټایټل بار چې دا ملګرو دغې برخې ته وایي. دغه برخه چې دا د MS Word پروګرام د ټایټل بار ده، کوم کې چې ما لیکل چې د MS Word پروګرام معرفت، نو دغې برخې ته په مایکروسافټ افیس کې ټایټل بار وایي. او راځم درېیم برخې ته. نو درېیمه برخه زموږ چې دا کویک اکسس ټول بار دی. کویک اکسس ټول بار چې دا زموږ دغې برخې ته وایي. دا زموږ چې دا کویک اکسس ټول بار ده. او څلورمه برخه چې دا څلورمه برخه زموږ چې دا کنټرول بټنز دی. ملګرو څلورمه برخه زموږ دغه برخه ده، دې ته کنټرول بټنز وایي. لکه دا کې د کلوز بټن شامله ده، د ریسټور بټن او د مینیمایز بټن شامله ده. نو دغې ته د دروسو ته په مجموع کې چې دا کنټرول بټنز وایي. بل چې دا زموږ پنځمه برخه چې دا زموږ مینو بار ده. نو مینو بار چې دا دغې برخې ته وایي. داسې که تاسو ووینئ چې د فایل مینو ده، هم مینو ده، انزرټ مینو، ډیزاین، لیاوټ، ریفرنس، میلینګ، ریویو، ویو، دا مینوګانې دي. دغې برخې ته زموږ څه وایي؟ مینیو. تاسو ته ښایم دا برخه زموږ چې دا د مینیوګانو په نوم ده. او بله برخه هم چې دا سټیټس بار ده. سټیټس بار شپږمه برخه زموږ چې دا سټیټس بار ده. ملګرو سټیټس بار چې دا تر دې برخې نه تر دې برخې پورې زموږ چې دا سټیټس بار ده. مایکروسافټ افیس پروګرام کې دې برخې ته سټیټس بار وایي. او بل چې دا زموږ سکرول بارس دی. ملګرو راځم سکرول بارس تاسو ته ښایم چې په MS Word پروګرام کې سکرول بارس څه ته وایي. او سکرولز بار چې په MS Word پروګرام کې دوه دي، یو هاریزنټل سکرولز بار ده او بل چې دا ورټیکل سکرولز بار ده. او راځم لومړی تاسو ته ښایم چې ورټیکل سکرولز بار کوم یو ته وایي. زه مثلا په دې ځای کې کلیک کوم، داسې کې تاسو وینئ چې د سکرولز بار راښکاره شو. نو دې برخې ته د عموداً پوست او ښکته ځي، دغې ته ورټیکل سکرولز بار وایي. ورټیکل سکرول بار وایي. او بل چې دا ملګرو اوسه پورې هاریزنټل سکرولز بار چې دا نه ده ښکاره شوی. که چیرې کې تاسو د صفحه لږه را زوم کړئ، د زوم څخه وروسته تاسو ته معلومیږي چې ملګرو دغې ته زموږ چې دا هاریزنټل سکرولز بار وایي. دې برخه کې وینئ چې زموږ سکرولز بار چې دی د برخه کې داسې ځي او راځي، دې ته چې د هاریزنټل سکرولز بار وایي. بله برخه ملګرو زموږ د رولر برخه ده. تاسو په دې ځای کې وینئ چې تر اوسه پورې رولر چې دی نشته دی. او یو ځل بیا د صفحه چې ده خپل سټنډرډ حالت ته روان، سټنډرډ حالت یې چې د 100% دی، دا به تاسو 100% کوي. نو راځو تاسو ته ښایم چې رولر څه ته وایي. ملګرو تاسو اوس وینئ چې په دې برخه کې نه ورټیکل رولر شته او نه هاریزنټل رولر شته. غواړم چې ورټیکل او هاریزنټل رولر تاسو ته وښایم. ملګرو تاسو کولی شئ چې د سرچ له لارې هم پیدا کړئ او د ویو منیو له لارې هم کولی شئ تاسو پیدا کړئ. راځم ملګرو زه لومړی تاسو ته په ویو منیو کې هم څنګه کولی شئ. ملګرو که تاسو په ویو منیو کې په دې ځای کې چیک واچوئ، نو تاسو چې دا رولر چې دا به صفحې ته لاړ شي. زه یو ځل چیک پکې کوم، تاسو به وینئ چې رولر مو خپلې برخې ته لاړلو. ملګرو تاسو وینئ چې په دې برخه کې زموږ رولر پیدا شولو چې دې ته هاریزنټل رولر او دې ته ورټیکل رولر وایي. ملګرو زه دې نه د چیک مارک لرې کوم، د سرچ له لارې هم کولی شئ تاسو چې دا رولر پیدا کړئ. دې برخه کې زه مثلا ورته لیکم چې رولر.
ملګرو ته لیکل دي شو رولر یعنې رولر وهه. زه انټر کوم. تاسو وینئ چې رولر چې د هارزنټل هم ورټیکل رولر موږ ته په دې ځای کې وښودل. ملګرو بل چې دی کمانډز دي. او تاسو که چېرته دې برخه کې وینئ چې په وی منیو کې هم په وی منیو کې دغې برخې ته چې د کمانډز وایي. کمانډز برخه یا د سټنډرډز ټول برخه هم ورته وایي. او دا منیو کې تاسو وینئ دغې برخې ته چې کمانډز وایي. دا زموږ د کمانډز برخه ده. مګر تاسو په سرچ باکس کې وموندل چې رولر مو څنګه پیدا کړل. نو هغه د کوم ځای کې چې رولر پیدا کړو هغه زموږ سرچ باکس برخه ده. که تاسو دلته لیدلی شئ دا زموږ د سرچ باکس برخه ده. ته سرچ باکس وایي. تاسو ته یو ځل ښیم. دا زموږ د سرچ باکس برخه ده. دې تاسو کولی شئ کوم کمانډ مو چې پکار وي پیدا یې کړئ. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې او د مایکروسافټ افیس د لیاوټس برخه مو یا د انټروډکشن برخه مو خوښه شوې وي نو زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نور ویډیوګانې هم تاسو ته ورسیږي. د لیدو څخه مو زیاته مننه.